نو شریعت وای ال وخت ال د الله ذکر کوا چې بچی تا ګوري چې تانا په تربیت کې د الله ذکر والی او خپل بچو ته د هغه خلکو واقعات بیانوا چې چا ذکر نه دی کړی او الله ورته کوم سزا ورکړي چا چې ذکر کړي الله ورته کوم مرتبه او مقام ورکړي نو د ذاکرینو کیسې ورته کوا بچیا الله یادوا یو زمانہ کې یو سړی هغه به الله نه یادو نو دا سزا ورته ملو شو او یو زمانہ کې یو ځوانو هغه به الله یادو نو خدای پاک دې مقام ته ورساو بل حرف رونو را دا را مانا رغب اولادک العلم الشرعیہ خپل بچو تا رغبت ورکا اسلام او دین طرف تا د نیکانو طرف تا بچیا د نیکانو سره ژوند تیروا د علماء سره تعلق ساتا اولیاء سره تعلق ساتا خو خلق سره تعلق ساتا د دې تربیت ورکوا دې طرف ته راکاګا او ځان سره د لاس ننیسا یو نیک دربار ته بوزا مدرسې ته بوزا جمعات ته ځان سره راولا خپل په تربیت والی چې ته په یو روان یو بچی دی په بل روان چرته په تربیت والی بل حرف زادا زمانہ زین کلامک معهم والفاظک معهم خپل بچو سره خبرې کې خسته خبرې کوا پهله په دې خپل الفاظ سوچ کا او کته ورته خرا سپیا خنزیرا رزیلا نو دا الفاظ خنه دی وره نو کته د خپل بچو ته نو دا الفاظ بدن زدکی نو ستا بچي به وي دا خال الفاظ دي نو هغه بخپل بچو ته بیا خرا او خنزیر او سپی وي زمون د استادو د معاشره کې یو معاشره د هغه ته مستریان وای څوک دا گاډي ماړي جوړ نو دا مستریان خپل شاګردانو ته کنځلې کوي د خر بچیا د سپی بچیا ستا مور او ستا خور او ستا پلان دا معاشره مالی دلې دا هر مصری خپل شاګردانو ته کنځلې کوي دا سلسله وار دا سلسله را روان د تخپل استاد کړي نو د خپل شاګردانو ته کوي نو شاګردانو تخپل استاد کړي نو دا سلسله را روانه ده نو کم پلار خپل بچی ته کنځلې کوي خراس په او خنزیر ورته وای هغه بچی بد الفاظ د کې خپل بچو ته او که خسته الفاظ ورته وای دا الله بنده بچی دی خو راش نو موږ تاسو چې دوستم کیسه کوو دا زوی د څنګه دی مړه د سپی بچی دی د خر بچی دی خبره نه مانی نو دا سمو آیا خسته الفاظ معاشره کې خواره کا چې دا ماشومان د یو بل نه خسته الفاظ دکی نو خواره به کی بل ماشوم ته به وخی دا زمونږ استادو د مشرانو غلطی ده بل حرف رونو اغا سین دے سین مانا سلم علی اولادک و ابنائک خپلو بچو بانے سلام اچاو منگا تاسو خپلو بچو بیبیانو بانے سلام نا چو زن نا تبد اخکاری کورتا چیزونو زمونگا استاسو پختانا سلام نا چاہی زمونگا استاسو دا نبی طریقہ داوا چو کورتا براغی نو سلام بے اچاو معشومان بے چولی نو پاغی بے سلام اچاو نو پا دی معشومانو کی خم معشومان ہمشتے گل او معشومان چې څومره دي دا ګوري اولیاء دي ولی هغه چاته وایي چې ګناه نه کړي او معصوم که ګناه کړي مې ګناه نه ده نو دا سلام حقدار دي زمونږ استاد نبی او ورځ جمعه ته روان دي معشومان لوبي کوي په غوزانو باندې رسول الله مبارک په سلام واچو السلام علیکم معشومان رامند کوئی وعلیکم السلام قربان تا خو زمان نبی خو زمان پلاری نوی سوکم وی من سر با دا غزانو لوبی کے عمر پاک خیستا نبیو حضور ورطوی رازی چو لوبی دا سراو حضور و سر لوبی کولی وی ما شمانو اس خود جمع ٹیم دے زب جمع تلاش وینا من سر با لوبی کے
ته زمونږ نبی من سره به لوبې کې. حضور ورته وایي د جمع ټیم دی. وایي نه نه دې پرېږدو. حضور ورته وفرمیل هسې که زه تاسو نه خپل ځان والم نو بیا دا زما خپل ځان په ما خرڅوئ؟ هغې ورته ولې نه خرڅوم؟ وایي په څو یې خرڅوئ؟ یو څلوېښت غوزان راکه نو تا ته به خپل ځان په تا خرڅو. نو څلوېښت غوزان یې ورکړه. حضور ورته ما د خپل ځان واغست. نو جمع ته لاړ. نو حضور خوشطبي کوي. وای زما د امت ماشومانو زه د یوسف علیه السلام درونو نم کم وګڼلم. هغه په 100 پیسو باندې خرڅ کړی او زه په 100 غوزانو خرڅ کړم. د حضور یو زبردست طبیعت. او موږ او تاسو داسې چل نه کوو. ماشومانو باندې سلام نه اچو، بچو باندې سلام نه اچو. منځ کې یو زبردست نفرت جوړ دی. بل حرف رونو شین دی. شین مانا شارک فی مسئولیات ابنائکا. د دې بچو خپل تمناګانې وي او ارزوګانې. نو سار چې د کور نه روزي بچی نه تپوس کوه بچیا ته څه غواړې چې دله راوړم بازار نه؟ ستا څه خوښ دي؟ اب ورته وایي داجي ماله ګاډی راوله، ماله ګوډۍ راوړه، مالا دا راوړه، مالا دا راوړه. نو چې کوم سیز ورته مناسب نه ورته نه بچیا دا سیز بدله نه راوړم دا برته نقصان ورسوي، دا بدله راوړم. نو خپلو بچو سره د هغوی په تمناګانو ارزوګانو کې شریک شه. نو چې شریک شي او ته د هغه تمنا پوره کوې نو هغه ستا دا خبره مني چې مونځ وکړه. بچیه ګاډی مې درته راوړی او زه چې زه اوس مونځ وکړو ګوره ما ستا خبره منلې وه اوس به زما منې. هغه وایي ښه دا جي. بل حرف رونو سواد دی. سواد څه معنا؟ صل الرحمه، خپلو بچو ته صله رحمي وښایه. بچیه دا د تره دی ګورې د پلار په ځای ولاړ دی، دا د ماما دی، دا د رشته دار دی، د ده به خیال ساتي. مونږ او تاسو خو داسې نه کوو. مونږ او تاسو ورته وایو چې ګورې بچې د تره درته وایي چې اوبه راوړه، ما نه به راوړې. زما بچو باندې څیزونه راوړئ نو معاشره خرابه شوه که. خپلو بچو ته صله رحمي د خپلوانو ادب ورته وښایه، د هغې حقونه ورته وښایه. نو چې ستا د رور قدر کوي، ستا د ماما قدر کوي، ستا خو به خود قدر کوي. بل حرف رونو دواد دی. دواد دا مانا خپلو بچو ته د دین سره سره د دنیا کسب مخایا. هغه زمانہ کې خیسته کسب مزاربت ورته وخا. زموږ شریعت دا نه وایي چې جمعات ته راځه او 15 وخته مونځ کوه او 15 زره تسبیح پیدا کوه. الله یاره تخی خبرې دي. خو د دې سره به د دنیا د زندګۍ یو کسب هم زده کوي. مخکینی علما بزرگان چو هغوی به چې مدرسې نه فارغېده د علم سره سره به د دنیا یو کسب هم زده کړی. یا به درزیتوب زده کړی، یا به ګړی سازي زده کړې وه، یا به ترکاڼي زده کړې وه، یا به بل یو کسب زده کړی. زمونږ د مسلک او د مذهب یو لوی عالم دی، ابو عبدالله نوم دی. هغه یو کتاب لیکلی مختصر القدری. نو قدری کلال ته وایي اصل کې. هغه به د کلالۍ کسب کو. نو هر عالم لا پکار دی چې د دنیا یو کسب هم زده کړي. زمونږ د استاسو دین ګورې جامع او معنی دی. دی درته وایي دین هم زده که او د دنیا یو کسب هم زده که. موږ ته پخپله ما ته پخپله خپل پلار ګړي سازي ښودلی. ای بچې دا به د یو وخت کې پکار شي. زمونږ دا علمي طبقه امامان دا ولې خفه دي؟ ولې موږ اړې ته صرف ناست یو. که موږ د دنیا یو کسب کولی او کسب راته یاد وی بس پخپله به نظام سټو. نو موږ او تاسو خپل بچي دین طرف ته نه بوځو. اکثر خلک ماشومان مدرسه کې نه داخلي، اسکول کې داخلي. ولی موږ د خپل امام حال ګورو چې موږ ولاړه ورکو که نه ورکو، څه حال دی. نو ته که زه خپل بچي نه عالم جوړ کړم نو د ده به هم دا حالي. رونو داسې نه ده.
اسلام او دین وای بچی به دین هم زده کوي، د دین سره به یو کسب هم زده کوي. زر تخپل ځان یاد کم، ما ته الحمدلله د دې پکو چل راځي، د فرجونو چل راځي، د ایسیګانو چل راځي، د بجلی فټنګ راځي، ښه زبردست ګډي سازم یم. نو که کله مسله پیښه شوه او گزاره مې نه کېده نو هر کسب کولی شم. نو داسې هر سړي له پکار دی چې د خپلو بچو صحیح تربیت وکړي، د دین سره سره د دنیا یو کسب هم ورته دی، ضرورت په وخت کې بیا کار دی. بل حرف رونو هغه طوا ده. طوا معنا طبب ابناءکا، یا پلارا ستا بچے به بیماریږي. ګوره کله به بدن بیمار شي او کله به روح بیمار شي، د دې علاج وکړه. علاج دې ته نه وایي چې کوتک ورپسې راوړه. که ستا بچے جسمانی بیمار شو ډاکټر لیبوزه دوایي ولا وکړه. اکثر پلاران ګورې ما لیدلي، تاسو خو به ښه خلک یې چې د خپلو بچو خیال نه ساتي. ور بچے بیمار شي خدای ورته دوایي نه کوي، زمړه کېږي به د تماوی دا مخوره او د وخوړه بس اړو ډاکټر ته نه بوزه. نو شریعت وای خپل بچے چې د بیمار شه ډاکټر له بوزه. که روحي بیمار شه، روحي بیمار دی ته وای الله دې زمونږ او ستاسو کشران بچ کړي. سینما ته ځي، ټي وي ګوري، وي سي آر ګوري، انټرنیټ ګوري، کمپیوټر ګوري، تاو کته چې غلط کارونه کوي، جواری کوي، بیکار خلق سره ګرځي. دا علاج وکړه. یو عالم ته راواله چې نصیحت ورته وکړي، په خپل ورته نصیحت وکړه، هغه خلق ته بند کا. زمون شریعت کوئی خپل بچی چې د بیمار شي یا جسمن او یا روحن هغه علاج کوي. بل حرف اونو زوا دا. زوا مانا ذلل علی ابنائک من الرحمت والرأفه، خپل بچو باندې د خپل مهرباني او د شفقت سورې کا وداغي سوري لاندې ساته، ځان ته لري کوما. د دې وجه نورو ز په خپل د دې سیز مخالف یم چې څوک سعودي ته ځي یا لندن ته ځي د مزدورۍ د پاره او بچی دل تفرید ټیک د پیسې دی او غټلې خو ستا سورې د مهرباني د بچو نه اوچت شه. نو اکثر خلکو چې بار مسافری کوي د پیسو د پاره بچی خراب شي. نو زمون شریعت پیدا سم کوا، خپل سوري لاندې بچی تر د بچو تربیتو کا، خپل بچی د خپل سوري لا اخوا کوا. بل حرف رونو فا دا. دا عین ده. عین دا مانا علم ابناک العلم الشرعیه، خپل بچو ته د دین او د اسلام علم وخایا، منځ ورته وخایا، زکات ورته وخایا، حج ورته وخایا، روزه ورته وخایا. دا ګور یاد ساتئ، کم پلار چې د شپې تهجد کوي او 15 وخت منځونه کوي او بچی له منځ نه ورځي، د دې بچی د خاطر به الله دا بزرگ پلارم دوزخ ته بوزي. بچو له بد دین او د اسلام احکام خې، منځ به ورته خې، او درس به ورته خې، روزه به ورته خې، زکات به ورته خې، داسې خپل بیبي ته به خې. دا په پلار باندې حق. بل حرف غین دی. غین څه معنا ده؟ غیر طبیعتک و خصلتک. ورونو کله کله سړی د واده نه مخکې حجرو کې کینی، یا چرسونس کی، یا سیگریٹس کی، یا نسوان اچھائی، وعدہ دیو کہ اللہ دل بچی در کو. نو خپل دی طبیعت کے پلار تا شریعت کوئی فرق راوان. اکثر پلاران غٹ غٹ بچی وی او پوجرو کے نا وقت پورے ناس سے چرسونس کی، بیکار خلق سره تعلق ساتي. نو ته چې خپل طبیعت کې فرق نه راولې نو ستا بچی بستانه څنګه سبق والی. نو هر پلار لا پکار دی چې خپل طبیعت بدل کی، خپل اخلاق بدل کی، خپل حرکات او سکنات بدل کی، چې دغه حرکات او سکنات داغې نه بچی تربیت والی. او کنه تم د ماشومانو کار کې نبی واسطه ماشومان چرته تربیت والی. بل حرف رونو فا دا. فا مانا فرق بین جیلک و جیلهم
وطبیعتک وطبیعتهم. د پلار د مشرۍ مرتبه ده، د بچو د کشرۍ مرتبه ده. پکار دا ده چې د پلار دوستانی جدای، د بچو دوستانی جدای. کم مشر سړی چې وړو الکانو سره انډیوالی او دوستانه کوي، ښایسته نه ښکاري. بیکار الفاظ د خلینا بے ځای ځای کې کینی او بیکار گپونه لګای، نو دا ښایسته نه ښکاري. پکار دا دی چې د مشر دوستان او طبیعت جدای او د کشرانو جدای، د جداواله بکې تو د ماشومانو په منځ کې. بل حرف رونو قاف دی. قاف دا معنا قبل اولادک، خپل بچی خکلوا په سر باندې ورته لاس راکاږه، په تندیخ کلوا چې د بچی تا سره مینه پیدا شي. بل حرف رونو هغه کاف دی. کاف معنا کرم اولادک، خپل بچو عزت کوا، خپل بچی د عزت مرتبه ته ورسوا. نو علماء د عزت مرتبه ته به ال رسی چې د مخکنی علماء او د بزرگانو واقعات او کیسې ورته کې، نو ستا بچی به هغه تربیت لري. بل حرف رونو لام دی. لام معنا لامس اولادک، خپل بچو باندې لاس راکاږه، په سر ورته لاس راکاږه. د لمس او د مس کېدلو د دې نعمت د خپل بچی ما محروم کا. بل حرف رونو هغه واو دی. و معنا ودع اولادک، بچی چې د کور نه رخصتیږي مدرسې ته دی جمعات ته ځي، رخصت ورکوا. ز بچی الله پاک دې ملشه. هر کشر لپکار دی چې د کور نوزی چې مور او پلار نه اجازت غواړي، مور او پلار لپکار دی چې خپل بچی ته رخصت ورکړي. بچی زی مدرسې ته آو، سکول ته زی آو، جمعات ته زی آو، پټی ته زی آو، ز الله دې ملشه، الله دې په خیر راواله. دا د شریعت مسله ده. بل حرف رونو اغه نون دی. نون دا معنا ناقش اولادک، خپل بچو سره خبرې کوا. څومره چې ډېرې خبرې د خپل بچو سره د شریعت او د دین په حدودو کې دننه کې، نو دومره به بچی ستا تربیت علی. بل حرف رونو ها دا. ها معنا حد روعت فیهم. کله کله پلار دومره ازادیو کی چې د پلار او د بچی په منځ کې هیبت ختم شي. شریعت وایي داسې مه کوه، خپل هغه دباو باقی ساته. بل حرف رونو میم دی. میم معنا مازح اولادک، خپل بچو سره گپ شپ لگوا، خندا ور سره کوا، خود خپل حدود موافق. زمونږ استاد نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابه سره خوشتبی کوله. خوشتبی باندې مستقل کتابونه علماء لیکل. یو بډای حضور تراله، ی قربان زب جنت تلال شم کنه. حضور ورتوی بډایګان به جنت کې نه. نو هغه ډېره خفه شوه چې دا خو د الله پیغمبر دی او خبره رښتیا ده، نو په ژړا شوه. حضور ورته وی مه ژاړه، بوډایګانې به جنت کې نه. دا معنا ده چې تا نه به الله پاک د 150 کالو ځوانه جوړوي، نو بیا به دې جنت ته لیږي. د خوشطبي به یې کوله. د خوشطبي د بچو سره پکار. اخرانه حرف یا ده. یا سمانا یسروا ولا تعسروا. بعض پلار د خپل بچو سره ډېره سختی کوي. زموږ شریعت وایي اسانتیا کوه، سختی مکوه، بیا به درنه متنفر شي. زمونږ او ستاسو رب نه قربان. علما وایي چې کم پلار وایي زه د خپلو بچو څنګه تربیت وکم، د الله پاک قرآن کریم دی راوالی الله د خپلو بندگانو څنګه تربیت کوي. ګورئ روژه را روانه ده. زمونږ او ستاسو علاقو کې اوس ګرمۍ کران، خو چې کله رمضان فرض کېده که نه، روژه فرض کېده، نو په سعودي کې ډېره ګرمي وه. رمضان ورته ځکه وایي رمز وایي د دې شګو ګرمایش ته. سعودي کې اصم ډېره ګرمي، ځینې کې چې د حاجیان عمرې ته لاړ شي یا حج ته لاړ شي، نو ډېره ګرمي کېږي. نو هغه زمانه کې ډېره ګرمي وه، ځکه ورته رمضان هم وایي. نو ډېره زیاته ګرمي وه. او ورونو چې سړی 11 میاشتې خوراک او څښاک کوي او یکدم حکم راشي چې خوراک او څښاک به نه کوي، نو ګرانه نه ده.
رونو د الله پاک د مینې قربان د خدای پاک مینه درته ښیم د خپلو بندګانو ته د روجي حکم کوي نو څنګه ورته وایي چل زده کوي خپلو بچو به څنګه تربیت کوي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا یا مومنانو ګوره حکم ګران را روان دی علماء وای قرآن کریم کی چی یا ایها الذین آمنوا وای دا د خدای پاک د مهربانی او د شفقت یو زبردست کرشمه او ټوکړه ده ګوره چې پلار بچی ته وای خنزیرا سپیه دی خوا راشه نو د دې یو معنا ده چې ورته یا بچی دی خوا راشه نو مینه پکې شته کنه نو دا بچه دومره مینه کې راشي که دا پلار ورته وایي دا دومره لوی بوج اوچت که نو مې مني ګوره الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنو یا زما هغه بندگانو چې په ما ایمان وروړی زما بندگانو مؤمنانو خبره واورئ تاسو ته خاص ویم دې نافرمانو ته نه ویم نو مینه پکې راله که رانله ښایسته لفظ بیان شي مومنان وی چی یا اللہ سوے اللہ فرمائی بندگانو کتبہ علیکم الصیام تاسو بانے گورے روجی فرض شوی دی تاسو بانے حکم دے روجہ در بانے فرض روجہ خود درون چیز دے نو پیل ورطا اللہ مین ورکلا بیا ورطا وی روجہ در بانے فرض دا نو بوج راغو کرانو نو اللہ ورطوی یا بندگانو دا گوری نوی خبر ندا کما کتب علی الذین من قبلکم دا روجہ مخکنی بندگانو زمانی ولا یوازی تاسو تنوی نو گوری یو تکلیف چه زان لئی نو گرانی خو چه عام شنو آسان شکن مخکبان امدا سے حالو توی چی یا اللہ روجہ در آبان فرض کر مقصد صدق اللہ وی مقصد امدر تخیم لعلکم تتقون دی دا پارا چه تاسو دا اغا اعمال و نزان اساتی چه کم بانے سڑے دوزخی کیگی دوزخ تبلال سن گو رہی دی خبر دا اللہ پاک پہلے دا منی خبر اکرا یا ایوہ الذین آمنو دویم ورطا حکم بیانی درم نمبر دا نور امم واقعات ورطا بیانی آخرہ کی ورطا دا دی خپل حکم مقصد بیانی رونو قسم دے کہ یو پلار خپل بچی تووی بچی دی خواراش بچے راغے سینے تیرا جخ کدا خپل بچی پتنگی خکل کا تجربہ کئی گورے بچیا دی دا پارا میرا واسطے چڑیر زیاد را تگران یو زماد دزرو ٹکڑائیں خدا جی سو کم بچیا دا سے چلو کا چه دی می خود تا گیا راوڑا تک دا گرمی دا 12 بجی دی پا دی سخت گرمی کے لاشا او دا جوار و پٹی مینس کی گیا رو شکاو اگا چه ستا دی مینی تاو گوری او ستا دی خکلولو تاو گوری سینی پوری نیولو تاو گوری قسم دی اگا پٹی کے اگا جوار اگا گیا ورطا سان تا ورته گیا راوړه خو بچیا ګوره ته بداوې چې دا پلار ما سره ظلم کوي ما باندې په دې سخت ګرمۍ کې گیا راوړي بچیا ټول بچی او ټول پلاران خپل بچو ته په دې ټیم کې د گیا حکم کوي ځکه سارنا ټول بچی سکول ته ځي او مدرسې ته ځي ماسپخین نرستو بیا ګرمي سیوای نو دا زما یوازې خبره نه ده دا د ټولو خلکو دا خبره ده گورا مصیبت ورطا عام او بیا ورطوی بچی گوری زما تا سر اورانا ندا دیده پارا دیده گیا تلیگما چه خپل معاشره کی د چانا کم نشو چه زمونگ دا استاسو دا رشتدار پکور کی پیوی او ستا پکور کی پی نئی نو بیا بخفکیگو او بچیا دی دا پارا دی لیگم چو روستو بیا خوب تا ازگار شی که بیا روستو لار شی گیا تا
نو بیا خو به تا ته د خوب ټیم نه ملاویږي چې ته ورته ګوره د مینې الفاظ هم ووایې، بیا ورته خپل مقصد هم ووایې، بیا ورته دا مقصد عام هم کې، او بیا د مقصد غرض هم ورته ووایې. قسم دی دا بچی به د پلار چرته مخالفت ونه کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو بچي نیکان کړي، او الله پاک دې زمونږ او ستاسو کشران د عمل او د عقیدې د طوفان نه بچ کړي. او دا نن چې کوم محفل او مجلس جوړ دی، الله پاک دې ورته دا بچي نیک صالح لوی کړي، او د دې مجلس ته خاطره دی الله زمونږ او ستاسو ټول کشران د دین او د اسلام سره اشنا کړي. واخر دعوانا الحمدلله.